السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو داسې سیټینګ در وښیم چې د دغه سیټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې په خپل موبایل کې ډوپلیکیټ تصویران، ډوپلیکیټ ویډیوګانې، ډوپلیکیټ اډیو فایلونه او ډوپلیکیټ ډاکومنټس په یو کلیک سره ډیلیټ کړئ. او دوستانو اوس که چیرې ستاسو په موبایل کې ډېر ډوپلیکیټ تصویران پراته وي، ډوپلیکیټ ویډیوګانې پرتې وي، یعنې یوه ویډیو دوه درې ځایه پرته وي، تاسو ته نه در معلومېږي، تاسو یې نسئ پیدا کولی، نو ستاسو د دغه سیټینګ په ذریعه سره په ډېرې اسانۍ سره ټول ډوپلیکیټ شیان په یو کلیک سره پیدا کولی شئ او هغه بیا په یو کلیک سره تاسو له خپل موبایل څخه ډیلیټولی شئ. نو ډېر خوندور سیټینګ ده، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې تر دا وسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاصوي نو دغه له تاسو دوه پرمیشنان غواړي، سمپل به تاسو هغه الاو کړئ. کله چې تاسو هغه الاو کړئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاص شي. کله چې اول دغه اپلیکیشن خلاص شي نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دلته اول ورسته د موبایل سټوریج درښیي چې ستاسو موبایل ټوټل څو سټوریج لري او څو فیصده ډک ده. د موبایل 4-50% چې دا غټک ده. دغه رقم ګور په دې کې اول اپشن د سکین ډوپلیکیټ ایمیجز، دلته تاسو ډوپلیکیټ ایمیجز پیدا کولی شئ، تصویران، دلته ډوپلیکیټ اډیوګان پیدا کولی شئ، دلته ډوپلیکیټ ویډیوګان پیدا کولی شئ، دلته ډوپلیکیټ ډاکومنټس پیدا کولی شئ او دلته ټول په یو وار پیدا کولی شئ. نو راځه ولې موږ په خپل موبایل کې ډوپلیکیټ تصویران پیدا کوو. نو په سکین ډوپلیکیټ ایمیجز باندې به تاسو کلیک وکړئ. سکینینګ شروع ګوره سکینینګ کمپلیټ اوس تاسو کتلی شئ موږ ته ډوپلیکیټ تصویران راواړول. ګوره د موږ دغه یو تصویر چې ده دغه تقریبا 15 ځایه ګوره د موږ په موبایل کې پروت ده. دغه تصویر چې دغه 2 ځایه پروت ده، دغه هم 2 ځایه پروت ده. دغه رقم ګوره موږ ته ټول ډوپلیکیټ تصویران راواړول. نو اوس ډېر اسانه لاندې ګوره ډیلیټ ناو بټن ده. ګوره ده په خپل هغه ډوپلیکیټ ټوټل سلیکټ کړي ده، یو دانه یې پرېښې ده. نو لاندې ډیلیټ ناو بټن ده، په دغه ډیلیټ ناو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو هغه ډوپلیکیټ تصویران به ټول ستاسو له موبایل څخه ډیلیټ شي، ټول به ستاسو له موبایل څخه ووځي، کوم چې 2-3 ځایه پراته وي. نو دغه رقم دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره ټول ډوپلیکیټ شیان پیدا کولی شئ. ګوره اوس که زه چیرې سکین ډوپلیکیټ ایمیجز باندې کلیک وکړم دلته وایي نو ډوپلیکیټس فایل فونډز، ګوره هغه ټول ډیلیټ شوي دي. نو دغه رقم دلته تاسو په اډیو باندې دغه طریقه استعمالولی شئ او د دې طریقې په ذریعه سره هغه ډوپلیکیټ اډیوګان ډیلیټولی شئ. خالي کلیک به کوئ، دغه به سکینینګ هغه به تاسو ته راړوي. لاندې ډیلیټ ناو بټن ده، په دغه ډیلیټ ناو بټن باندې تاسو کلیک کوئ نو هغه اډیوګانې به هم ډیلیټېږي. نو دغه رقم د دې طریقې په ذریعه سره تاسو دغه ټول شیان استعمال کړئ. نو ستاسو موبایل کې کوم پالتو شیان پراته وي، 2-3 ځایه یو شی پروت وي، نو هغه به ټول ستاسو له موبایل څخه ډیلیټ شي او کوم سټوریج چې نیولی وي ستاسو د موبایل سټوریج به هم خالي شي. نو ډېر خوندور سیټینګ ده. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.